د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی و یا واو. و یا واو د پښتو په تورو کې 38 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 38 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د و توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې د کړۍ په شکل راتاویږي او بیا لاندې خواته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې و داسې لیکل کیږي. د و توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د و توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، و توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ونه او ترې لاندې واوره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ونه په نوم کې یو ځلې او د واوره په کلمه کې هم یو ځلې د و توری راغلی. د واوره په کلمه کې د و توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه واوره، لکه ورځ، لکه یو. ما څو ځله کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه ونه. شاباس. اوس مو چې د و د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د و توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د و توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم و توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د یو په کلمه کې. اوس دا ګورئ، و توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ونه او ترې لاندې واوره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ونه په کلمه کې یو ځلې د و توری په ځانته شکل راغلی دی. د واوره کلمه کې 2 ځلې د و توری په ځانته شکل راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ونه رسم شوې ده. پوهیږئ چې ونه یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ونې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ونه د کلمې لیکل یاد کړئ. د ونه کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. و نهه توري چې سره یو ځای شي نو ونه لوستل کیږي. که و نهه توري پیوسته وویل شي نو د ونه کلمې ته غږ نږدې کیږي. د واوره کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. و ا و ر ه. د ونه او واوره په کلمو کې مو د و توري لیکل ولیدل. اوس به د و توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د و کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا ونه ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د و توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه و توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 2 ځلې د و توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ و توري پر سر و توری ولیکئ چې د و توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د و د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د و توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو.
اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د و توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه و توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر و توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو و توری د اوري په کلمه کې په ځان ته شکل راغلی. دوه و توري د واوره په کلمه کې په ځان ته شکل راغلی دي. په ژمي کې واوره اوري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي واوره ډیره یخه وي. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې په ژمي کې واوره اوري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه واوره ډیره یخه وي د جملې په سر ولیکئ. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ونه ده. هاغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه ده. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر و توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي. خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د و توری لیکل شوی دی. د دې هر یو و توري د پاسه و توری ولیکئ. کله مو چې هر و توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي.
دا ونه ده. هاغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه ده. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې اوه توري تمرین وکړئ. د اوه توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي اوه توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ونه ده ولیکئ او په توره کرښه هاغه ونه شنه ده ولیکئ. د اوه توري یوازې شکل لیکو. د اوه توري یوازې شکل لیکو. د اوه توري یوازې شکل لیکو. د اوه توري په پای کې شکل لیکو. دا ونه ده هاغه ونه شنه ده په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. د اوه توري یوازې شکل لیکو. د اوه توري په پای کې شکل لیکو. دا ونه ده په ژمي کې واوره اوري. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د اوه توري شکلونه لکه ورځ یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې. ونه، واوره، ورځ، یو، هاغه، شنه، ژمی، اوری، ډیره، یخه، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.